کو زمانه کې هیله سلامونه احترامات ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست دوستانو. زه راځم نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې مونږ خپل فیسبوک فرینډ لیست څنګه مخفي ساتلی سو. یعنې تاسو چې کوم فیسبوک کې ملګري لري نور دوستان دې ونشي کولی چې تاسو هغه ستاسو ملګري وګوري، یعنې تاسو څوک ستاسو سره فرینډ دي نو هغه فرینډ لیست مخفي یا شخصي کولو لپاره په دغه ویډیو کې تاسو ته معلومات درکوم. لومړی قدم کې مونږ خپل فیسبوک اکاونټ ته ځو. زه راځم خپل فیسبوک آی ډي ته. کله مو چې خپل فیسبوک اکاونټ ته راغلی نو دوستانو دلته درې خطونو باندې به کلیک وکړئ. دغه درې خطونه چې کوم دي د سیټینګ ته چې راغلی نو دوستانو تاسو به سیټینګ اینډ پرایویسي ته لاړ شئ. ګورئ دوستانو زه به دغه آپشن ته بیا به دغه سیټینګ باندې کلیک کړئ. بیا چې سیټینګ باندې راغلی نو دوستانو دلته لاندې یو آپشن دی. ګورئ دوستانو دلته هاو پیپل پوینټ اینډ کانټیکټ یو، یعنی کوم خلک تاسو پیدا کولی شي او تاسو سره یعنی څوک تماس نیولی شي. نو په دې به کلیک وکړئ په دغه آپشن باندې. ګورئ دوستانو دلته لومړی آپشن کې لیکلی هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ، تاسو ته د دوستي درخواست څوک لیږلی شي. دا نه دلته آپشن کې لیکلی ایوری ون، یعنی ماته دوستي درخواست هر یو لیږلی شي، لکه هر څوک چې که تاسو غواړئ خپل ملګري لیږلی شي نو بیا دغه آپشن باندې کلیک کړئ، او که نه غواړئ همدا آپشن بیا صحیح هر څوک کولی شي تاسو ته فرینډ ریکویر راوستی دغه آپشن باندې پرېږدئ. نو دلته لاندې آپشن باندې هو کین سی یور فرینډ لیست. اوس ګورئ دوستانو دلته ما خپله اونلی می کړې، دلته وایي چې تاسو څوک کولی شي چې ستا فرینډ لیست وګوري، یعنی تا سره چې کوم ملګري دي هغه نور کسان کتلی شي ستا فرینډ لیست، یعنی تا سره چې کوم دوستان فرینډ دي نو یو کس غواړي چې هغه ستا دوستان بررسي کړي یا تاسو سره څوک ګډ دی او څوک فرینډ دی. نو که چیرې دغه آپشن تاسو سره فعال وي، مثال په توګه دلته یې فرینډس په دې به کلیک کړي نو ستاسو ملګري کولی شي چې تاسو سره چې کوم فرینډ لیست دی یا کوم دوستانو لیست دی هغه وګوري. نو که نه غواړئ خپل دوستان د نورو سره شریکول نو د دې به راشئ دوستانو دلته به اونلی می آپشن باندې به کلیک کړئ. نو یوازې فقط تاسو کتلی شئ، نو هیڅوک ستاسو ملګري نشي کتلی. نو دوستانو دا و د فرینډ لیست مخفي کولو یا خفیا پټولو طریقه دا رقم و. دلته لاندنی اوس آپشن ته دلته لیکلی پیپل ویت یور ایمیل اډرس، یعنی ستاسو چې کوم په دغه آی ډي باندې ایمیل ادرس ورکړی هغه څوک کتلی شي. نو ون دلته ما لیکلی هیڅوک باید ونه ګوري. که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو ملګري وګوري نو دلته به تاسو فرینډس باندې په یو آپشن باندې کلیک کړئ. نو دلته ما نو ون لیکلی، زه باید نه غواړم چې زما ایمیل ادرس هر څوک وګوري. اوس دلته لاندې آپشن ته راځئ پیپل ویت یور فون نمبر. نو دلته به تاسو که وغواړئ چې ستاسو خپل نمبر چې کوم فیسبوک اکاونټ ته ورکړی هغه هر څوک وګوري نو دې آپشن ته به تاسو راشئ. نو دلته به فرینډس یا آپ فرینډس کړئ، یعنی ملګرو او د ملګرو باید وګوري. نه بیا دلته ما ویلی نو ون، نه باید هیڅوک زما فون نمبر او ایمیل ادرس باید خفیا وي، یوازې فقط زه کتلی اوسم او نور هیڅوک باید ونه ګوري. نو دغه آپشن ته به راشئ، دلته به نو ون انتخاب کړئ. نو دې سره به ستاسو فون نمبر او ایمیل ادرس به هیڅوک نشي کتلی. نو دا و طریقه. دوستانو که طریقه مو ویډیو مو خوښ شوی وي نو چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیو مو لایک کړئ او ملګرو سره شریک کړئ.